نظم عنوان دی پیژنګلو. ډېره موده پس چې ناڅاپه یې زه ولیدلم، ډېره موده پس چې ناڅاپه یې زه ولیدلم، زما څېره یې په نظر څه اشنا ولګېده. د حافظې تاریک غارونو ته یې سر ښکاره کړو، خو له ادراکه یې بیخي بې درک شوی ومه. زه ترې د ذهن په ګردونو کې ورک شوی ومه. بیا یې ناڅاپه ګردالو د غوندې یاد پیدا کړو، بیا یې ناڅاپه ګردالو د غوندې یاد پیدا کړو. ډېرو نومونو کې یو نوم یې د ارشاد پیدا کړو، خو د دې نوم او د څهرې مشابهت ډېر کم و. نو په شکمنه شان لهجه یې د یقین دپاره دا رانه وپوښتل چې ته هغه ارشاد خو نه یې، زما د حسن په طلب پسې برباد خو نه یې. ما وی چې څنګه یې اوس ستا پېژنګلو ونه کړه، داسې زما یې هم په ذهن کې څه خیال نه راځي. اوس مې په وهم کې هم هغه خط و خال نه راځي.